یاد لیدنه چې د هلمند پوهنتون د محصلانو چارو معاونیت اړوند انسجام او عمومي مدیریت له لوري تنظیم شوی و. پکې د محصلانو چارو مرستیال یو شمېر استادانو، اداري همکاران او ګڼ شمېر محصلینو ګډون درلود. د لیدنې په پیل کې د یاد مدرسې مسؤلینو او استادانو د هلمند پوهنتون د محصلینو تود هرکلی وکړ او د اسلامي اخوت په فضا کې د هغوی میلمه پالنه ترسره کړه. وروسته محصلینو د جامعه، دارالحدیث، درسي صنفونه، دارالافتا، درسي مفردات، دارالحفاظ، ورزشي کلف او اداري نظم د چاپیریال څخه لیدنه وکړه. وروسته محصلینو د جامعې د بانی او مؤسس شیخ مفتی شریف الله ابو احمد صاحب په درسي حلقه کې ګډون وکړ. شیخ الحدیث ښاغلي ابو احمد صاحب د محصلینو د راتګ هرکلی وکړ او هغوی د ټولنې یو مهم قشر وباله. نوموړي زیاته کړه د عصري او دیني علومو زده کړې اعلان د هیواد د ثبات او ترقي دوه وزرونه دي چې دواړه ځان ته ارزښت لري او یو له بله نشي جلا کېدای. هغه د دیني او عصري مرکزونو د یووالي پر ارزښت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې که څه هم دغه مرکزونه په ظاهري بڼه کې بیل دي خو په هدف او فکر کې سره یو دي. نوموړي د هیواد د ځوانانو پر متعهانه کار کولو او د ځان بسینې پر هڅو ټینګار وکړ. وروسته د هلمند پوهنتون استاد پوهنیار نظیر احمد رښتین وینا وکړه او د دې لیدنې پر مهال خپل خوښي څرګنده کړه. هغه ګډونوال ته د هلمند پوهنتون د امکاناتو، تحصیلي نصاب او علمي بهیر په اړه معلومات وړاندې کړه او زیاته کړه چې د اسلامي امارت په راتګ سره د پوهنتون امکانات او درسي بهیر په پیاوړي بڼه پر مخ روان دي. الجامعة الاسلامیه چې د لښکرګاه ښار په زړه کې موقعیت لري د هیواد له معتبرو علمي بنسټونو څخه شمیرل کیږي چې په دې مدرسه کې د مافوق الثانویه زده کړو ترڅنګ د ابتدایه او متوسطه زده کړو معیاري تدریس ترسره کیږي چې اوس مهال پکې د هیواد د 23 ولایتونو څخه شاوخوا 1200 طالب العلمان په علمي زده کړو بوخت دي.